د خوست امنیه قومندانۍ اړوند د دوهمې امنیتي حوزې امیر مولوي عاقل جان عثماني وایي کشفي او جنایي موظفینو د دقیقو اطلاعاتو او پلټنو په پایله کې هغه موټر ترلاسه کړ چې شاوخوا 3 میاشتې مخکې غلول یو هیوادوال څخه تښتولی و. په داسې حال کې چې یاد موټر د کابل ولایت د اتمې حوزې د کاتیناو ساحې څخه غلو غلا کړی و. تقریبا چې د دې موټر 3 میاشتې کېږي چې دا غلا شوی و. خو لله الحمد زموږ کشفي ارګان او د جنایي ارګان چې د دوی هلې ځلې د دوی کوششونو په نتیجه کې دا موټر موږ لاسته راغلو. یاد موټر د کابل زړه اډه کې د یو بند دکان مخې ته ولاړ و. کله چې موټر زموږ کشفي ارګان ولدو د تعقیب لاندې ونیو نو 2 ورځې موږ د موټر سره لو چې د موټر ته څوک راشي. د خلکو څخه هم پوښتنه وکړه چې دا موټر چا ودرولی دی، خو په هغې ساحه کې موږ داسې کس پیدا نه کړو چې موټر زموری اخیستی وای. نو موټر موږ د شک په خاطر حوزې ته راوړو او چې کله مو حوزه کې دا موټر په خپلو ګروپونو کې نشر کړو نو لله الحمد د موټر مالک پیدا شو چې د کابل ولایت و. نو هغې ته مو اطلاع راپور ورکړو او دن راغلو د حوزې ته دته مو خپل موټر روغ سالم تسلیم کړو. د موټر مالک حسیب الله چې د لغمان اصلي او د کابل فعلي اوسیدونکی دی وایي وسلوالو غلو ترې د کابل ښار د اتمې حوزې په مربوطاتو کې ټوډي موټر وتښتاوه او دوی سمدلاسه د اسلامي امارت مجاهدین په جریان کې کړل چې بالاخره له 3 میاشتو وروسته د خوست ولایت امنیتي ځواکونو یاد موټر پیدا تعقیب او ترلاسه کړ. نوموړي د اسلامي امارت له اړوند مجاهدینو مننه وکړه چې د دوی په هڅو ورته خپل موټر له زیان او غلو ته د پیسو له ورکړې پرته ترلاسه او تسلیم شو. د کارتیناو په اتم حوزه ساحه کې د تامان غلو واخیسته نو تقریبا د کې 3 میاشتې وتلې. 3 میاشتې وروسته موږ ته د خوست دوهمې حوزې نه زنګ ووهل شو لله الحمد چې ستاسې موټر موږ نیولی ده راشئ. موږ چې راغلو دلته موټر زموږ ولاړ ده لله الحمد نه دا موږ ته موټر وسپاره. موږ له اسلامي امارت نه منندوی خوشحالي نورو وطندارانو هم دا هیله ده چې دغسې کړنو دغسې پیښو له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. حسیب الله له نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د شکمنو اشخاصو او مشکوکو کړنو د لیدو په صورت کې له مجاهدینو سره په تماس کې شي څو پر وخت د ناوړه کړنو مخه نیول شوې وي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د دوهمې امنیتي حوزې او یو شمېر نورو موظفینو له لوري د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه راتښتول شوي موټر پیدا او خپلو مالکینو ته سپارلي دي.